قدم چې کوم اعلان کړی و هغه په جمهور کې د حکومت مقام باندې احتجاجي جلسه وه او دغه جلسې له موږ تاسو د ټول پښتون د ولس مشران د پښتون قومي جرګې مشران او چې څومره د خیبر پښتونخوا کې سیاسي پارټیانې دي د هغو ټول مشران چې کوم دی دا موږ سم دعوت کړي دي او څو انشاءالله چې کوم پاتې وي هغه هم نن او انشاءالله چې هغو ته هم دعوتونه میلاو شي نو دا جلسه چې کوم دی موږ احتجاجي جلسه ده پوره امن و دا په موږ باندې د موږ په مشرانو باندې چې حق اواز یې پورته کوو خپل حقوق یې غوښتل خپل وطن له تګ یې غوښته و د دروغو اف آی آر چې پېښ شوي وو دغو ختمولو خبره یې کوله او په وطن کې د امن د قایمولو خبره یې کوله نو دا چې کوم دی په موجوده ریاست باندې په ریاست کې په حکومت او د حکومت په ځینو ادارو باندې خو ډېر زیات بد لګي و زما اندازه داسې ده چې نن داسې وخت راورسېدلی دی چې دا په خپل وطن په خپل ریاست په خپل ولس دا قبضه چې کومه ده دغه پاکستان ټول دغه بالکل چې کوم دی د نفرت و د بدحالۍ و د جګړې و د جنګ طرف ته یې راکش کړی دی نو داسې دا چلېدو والا سلسلې نه دي چې په څو پورې دا کومه پالیسي ده چې هغې په نتیجه کې دا بدامني ده او خصوصا د پښتنو په وطن ډېره زیاته بدامني ده و د ټول پاکستان په سطح باندې د پاکستان اقتصاد هم د دغه پالیسۍ په وجه تباه او برباد دی د خلکو ژوند د اقتصادي ژوند چې کم دی معاشي ژوند دا صفر ته رارسېدلی دی و خلک چې کم دی نه د بجلۍ د بیل د ورکولو توان لري نه د ګیس د بیل د ورکولو توان لري و نه چې کوم دی روزمره په استعمال کې چې څومره شیونه وي هغې په قیمتونو کې څومره ټکسونه ورننوتلي دي نه د هغې توان لري نو خلک چې کوم دی داسې معلومیږي د ډېرو ځایونو نه خبرونه راځي چې خلک اقتصادي او معاشي بدحالۍ د وجې نه په خودکشو باندې مجبوره شوي دي خو دا د چا لاسه دا څوک کوي دا چې په سترګو په نظر نه راسي دا څوک دي دا هغه ادارې دي چې په وطن یې قبضه کړې ده و دا وطن چې کوم دی داسې ډیل کوي لکه چې چېرته یې بل پردی وطن فتح کړی وي نو دغو ته چې کوم دی بار بار موږ د احتجاج په طور چې کوم دی 10 ورې ویناګانې وکړې دا جلسه هم چې کوم دی د دغو په سلسله کې یوه احتجاجي جلسه ده او په دا باندې چې کوم دی نامه موږ د ایښې وه چې چونکې په باب خیبر باندې وه نو موږ مشر چې کوم دی ملک نصیر احمد و د هغه سره چې پښتون ولس و د پښتون قومي جرګې و د پښتنو په دا وطن کې حتی چې موږ سیاسي بندیانو رهایي مطالبه هم کوو ځکه چې په دا وطن کې ته مسایل په سیاسي طور حل کولو ته نه پرېږدې نو هغې دویمه طریقه څه ده هغې دویمه طریقه جنګ دی دغه مطلب دا چې ته دا وطن د پابندیانو په بنیاد باندې د سیاسي عمل نه منې کوي نو ته یې په خپله جنګ طرف ته بوځې خو موږ بیا هم چې کوم دی حوصله نه کار اخلو موږ جنګ نه خوښوو په خپله وطن خوښوو نه د ګاونډیانو په وطن خوښوو او نه په دنیا کې جنګ خوښوو موږ اول په خپل وطن کې په پښتونخوا کې امن غواړو په ټول پاکستان کې امن غواړو په ګاونډ کې امن غواړو په ټوله دنیا کې امن غواړو نو مهرباني دې وکړي چې په دا کې په دا پالیسۍ کې فایده نشته دی اقتصادي طور پاکستان تباه و برباد دی د قرض د کشت خلاصولو لپاره بیا قرض غواړي د خلکو باندې چې څومره د ټیکس ګنجایش وه ختم شوی دی نور په خلکو باندې د ټیکس د لګولو ګنجایش پاتې نه دی تباهي ده نو په دا سلسله کې چې کوم دی موږ هغو بندیانو د رهایي په سلسله کې ملک نصیر احمد ورسره چې کوم دی صمد لالا ورسره حقیار مسعود دی علي وزیر دی او په دا شکل باندې چې څومره پښتانه د حق د اواز د پورته کولو په ګناه دو تورن کړي او گرفتار کړي او جعلي فایرونه یې جوړ کړي دغو ټولو چې کوم دی خاتمه غواړو د احتجاجي جلسه په 9 تاریخ باندې
د صبحي په 9 بجې باندې او ټول پښتون ولس ته چې کوم دی موږ درخواست دی چې موږ له راشي د موږ سره دا اواز یو کړي د موږ سره چې کوم دی د پښتون وطن مسایل دي حتی چې دا د پاکستان مسایل دي چې در سره یو کړي د اواز مضبوط کړي ودرېږي چې څو دا وطن کې امن راولو او د ظالم لاس نور ونسو. نو ما دا پیغام دی اول د خیبر قومونو ته یا چې کوم دی د ټول پښتون ولس چې څومره قومونه او مشران دي که سیاسي او که ولسي وي او هغې نه علاوه چې کوم دی د پاکستان هغو سیاسي مشرانو ته چې هغه جمهوریت خوښوونکي دي او په امن باندې یقین او ایمان لري هغو ټولو ته موږ خواست دی چې موږ سره په دا احتجاج کې په دا جلسه کې په دا اواز کې یکجهتي اظهار وکړي موږ سره ملاتړ وکړي موږ اواز مضبوط کړي. مهرباني خوشحال اوسئ. تاسو مننه.